خبر جلابات کې طالبانو پر ډز یو ماشوم وژلی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. ننګرهار کې ځایي سرچینې وایي چې دغه ولایت په مرکز جلابات کې طالبانو پر ډز یو ماشوم وژلی دی. سرچینې په خبره دا پیښه پرون هغه د غویي په دریمه د جلابات په ښار د اومې ناحیه په زیران سیمه کې شوې ده. سرچینه زیاتوي چې پیښه هغه مهال وشوه چې طالبانو پر یو چک پاینټ کې هندي رکشا ډزې کړې دي. د یوې سرچینې چې نوم یې خو نه ښودو شرط یې د 800 ورځپاڼې ته ویلي چې رکشا د تلاشي له چک پاینټ په سرعت تېره شوه. طالبانو ډزې پرې وکړلې. سرچینه زیاتوي نوموړی له ټپي شو خو وروسته یې بیا ساه ورکړله. د وژل شوي کس د کورنۍ یو غړی د نوم له ښودلو په شرط ویلي چې د زیړانو په سیمه کې تلاشي پر مهال د طالبانو په ډزو کې د ترو زړه وژل شوی دی. هغه ویلي چې غوښتل یې د ننګرهار ولایت مقام ته له جسد سره ورشي خو امنیتي قماندان یې مخه نیولې او ډاډ یې ورکړی چې قضیه به څېړي. د ننګرهار غذایي طالبانو مسؤلان تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یاده وړ ده چې د دې وړاندې هم د هېواد په ځینو سیمو کې طالبانو په چک پاینټونو کې خلکو ډزې کړي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.